سلامونه او نیک هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. کرن خان ولې په غلطه لار روان شو؟ د ویډیو شروع کېدو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. کرن خان هغه ځوان پښتون سندرغاړی دی چې پښتو موسیقي ته یې په تېرو څو کلونو کې ډېر څه ورکړل. د پښتو موسیقۍ لمنې ته ښکلي او د معیار شعرونه راوړل او د موسیقۍ په ژبه یې ولس ته مثبت پیغامونه وړاندې کړل چې په همدې وجه په ولس کې محبوب هم شو. کرن خان له هارون باچا وروسته هغه پښتون سندرغاړی و چې د ښه انتخاب له کبله د لر او بر په خواصو او عوامو کې یې مینوال وموندل او سندرې یې خلکو خوښې کړې. د ښه انتخاب ترڅنګ د کرن خان د محبوبیت یو بل لوی سبب دا و چې پښتنو ته یې یو قامي روحیه ورکړه او د دوی د ستونزې هیلې او ارمانونه یې په خپلو سندرو کې وپالل. خو د دې دومره کار باوجود اوس نوموړی لګیا ده او په خپل کړي کار کرښې راکاږي. کرن خان څو میاشتې مخکې په هغه سندره کې راڅرګند شو چې پاکستان ته ویل شوي وو دل دل پاکستان او جان جان پاکستان. دغه سندره چې کله خپره شوه د کرن خان مینوالو خوله پرې راخلاصه کړه او د ده سخته غندنه یې وکړه. کرن خان په دې سندره خپل هغه ټول پښتانه مینوال خفه کړل چې ده ته یې احترام درلود او د ده سندرې اورېدلې. که څه هم کرن خان هغه وخت د دې سندرې په اړه وضاحت ورنه کړ خو کنایتا یې داسې ښکاره کړه چې د چا په کیسه کې نه دی. د کرن خان ملګرو بیا دا کیسه داسې توجیه کړه چې ګینې کرن خان ملامت نه دی بلکې دا کار د نورو سندرغاړو همایون خان، بختیار خټک، زیک افریدي او ثنا تاجک کړی او کرن خان پکې غولول شوی دی چې له څو ورځو ناندروی وروسته د کرن خان کیسه غلې شوه او ډېرو ومنله چې کیدای شي په دې کار سره کرن خان ته کومه لومه ایښودل شوې وي او د هغه بدنامول غواړي. خو له څو میاشتو وروسته کرن خان بیا په هغه غونډه کې راڅرګند شو چې د همدې سندرې د البوم لپاره جوړه شوې وه. د امن او وطن پاکستان مینې دغه البوم د اګست په لومړۍ نیټه په یوه غونډه کې پرانیستل شو چې د تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی هم پکې خبرې وکړې او د پښتنو هنرمندانو د دې البوم ستاینه وکړه چې د پاکستان په وصف کې ویل شوی وه. اوس پوښتنه دا ده چې کرن خان هغه وخت غولول شوی و اوس څنګه د دې البوم په پرانیست غونډه کې نیغ برناست دی. له دې ښکاري چې کرن خان د پاکستان سندره په غلطۍ کې نه بلکې په شعوري ډول ویلې وه ځکه په خپل کړي کار پښیمانه نه دی بلکې پرې ویاړي هم. که دی غلط شوی وی په کار دا وه چې پوښتنه یې کړې وای چې ولې داسې ورسره وشول خو نه کرن خان بیا هم راځي او دل دل او جان جان پاکستان د سندرې البوم خلکو ته وړاندې کوي. ګیله له خپلو کېږي او کرن خان موږ ته خپل ښکارېده که نه په یاده سندره کې نورو پښتنو سندرغاړو هم د دل دل پاکستان ناره په ډېرې بې شرمۍ اوچته کړې وه. خو کیسه دا ده چې د یادې سندرې څلور نور سندرغاړي ټولنیز حیثیت او شخصیت نه لري او بشعوره او قام ته ژمن هنرمندان نه دي ځکه یې څوک پاڼه هم نه رااړوي چې څنګه غاپي. خوښه یې خو له کرن خان د داسې کار تمه نه کېده ځکه ترې خفه یو. مونږ کرن خان ته د پښتو د یو باشعور او ملتپال هنرمند په سترګه کتل او تمه مو ترې دا وه چې ټول عمر همداسې پاتې شي. خو وروستۍ سندرې او بیا د دې سندرې د البوم په پرانیست غونډه کې ګډون یې ټول هغه خلک ځورولي دي چې یو وخت یې د ده له هنجرې د پښتون وطن د مینې سندرې اورېدلې دي. که کرن خان او ملګري هر ډول دا کار توجیه کوي ځکه ځای نه نیسي چې کرن خان د هغه هیواد د ستاینې په سندره کې راڅرګند شوی دی چې ټول عمر یې پښتانه ټکولي دي د پښتنو په خاوره یې ترهګري ځالې جوړې کړي دي او اوس هم د محسن داوړ او علي وزیر په څېر په لکونو پښتانه یې په بېګناه جیلونو کې اچولي دي. نو کرن خان د خپل انصاف وکړي چې دا د پښتنو لپاره جان جان پاکستان دی که زندان زندان پاکستان دی. آخر کې دا وایم چې کرن خان په ولس کرن خان دی. که دی د خپل ولس د دښمنانو سناخواني کوي پښتانه به یې هم داسې آکړي چې بیا یې څوک نوم هم وانخلي. د ویډیو په اړه خپل نظرونه راته په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره حتما لایک او له نور دوستانو سره مو شیر کړئ.